د پوهنې وزارت د پریکړې له مخې په ښوونځیو کې له 10 ټولګي پورته د رشته بندۍ سیستم په ازمایښتي ډول پلی کیږي. د ننګرهار عالي لیسې ښوونکی انجینر ذبیح الله قیس د پوهنې وزارت له لوري د 10 ټولګي پورته د رشته بندۍ طرحه یو مثبت ګام بولي چې په خبره له دې سره به زده کوونکي وکولی شي د خپل استعداد او لیوالتیا له مخې اړوند رشتو کې زده کړې وکړي. د پوهنې وزارت دغه لایحه چې تصویب کړې دا ډیره ګټوره پریکړه ده. دا د دې نظام دا د دې زده کوونکو د دې ملت د دې راتلونکي لپاره ډیره ګټوره ده، ځکه په حقیقت کې موږ کله چې د کانکور ازموینه زموږ زده کوونکي په دغه ازموینه کې ګډون کوي 160 سوالونه وي، 11 کتابونه وي، نو د 11 کتابونو سوالونه راتلل د دوی لپاره ډیره سخته ده. نو که کله داسې یو کار وشي چې دوی یو څو مشخص مضامین ولولي او په همدغه مشخصو مضامینو کې دوی بیا خپله رشته انتخابوي، نو د یو ښوونکي په توګه زه د دې پریکړې سره موافق یم. د ننګرهار عالي لیسې یو بل ښوونکی محمد مرید بیسودی بیا وایي دغه طرحه باید کلونه وړاندې عملي شوې وای چې په خبره یې دغه مهمه پریکړې په عملي کېدو سره به زده کوونکي وکولی شي په اسانۍ سره د خپلې خوښې رشتو کې زده کړې وکړي. که چیرته دغه پریکړه وشي نو دغه لاره دا طریقه چې اوس روانه ده دا باید څو کاله د مخکې شوی وی چې حکومت هغه وخت کې واده هم کړې وه اما ترسره شوې نه وه، خو اوس هم وخت دی تر هغې دغه کدرونه وروزل شي، برابر شي او هر څوک په خپله برخه کې تخصص وکړي. بل لور ته د ننګرهار عالي لیسې د 11 ټولګي زده کوونکی شاکر د دې طرحې تود هرکلی کوي او وایي د دې طرحې عملي کېدو سره به زده کوونکي وکولی شي له 11 ټولګي څخه د خپلې خوښې اړونده رشتو کې زده کړې ترسره کړي. لکه څرنګه چې وزارت معارف دا پریکړه کړې ده چې د 10 ټولګي څخه به پورته رشته بندي کیږي، نو دا زه یو ډیر مهم او مثبت ګام ګڼم. خو بدبختانه باید چې دا 10 کاله 15 کاله وړاندې باید دا شروع شوی وي، ځکه چې دا فرصت اوس موږ د لاسه ورکړی دی او کال بعد به موږ فارغېږو. د نورو زده کوونکو دپاره زه دا یو مثبت ګام ګڼم او هغوی باید خپله رشته کې د زړه له اخلاصه کار وکړي او بریالي اوسي پکې. یو شمېر ښوونکي دغه راز وایي د دې طرحې عملي کېدو سره به د زده کوونکو ښوونیزو رشتو ترمنځ ښه همغږي رامنځته شي او د دیني او عصري علومو کیفیت به هم ورسره ښه شي.